د ګبین والا مچۍ ګبین څنګه جوړوي؟ کله چې مچۍ ونو بوټو ته لاړه شي په هغې کې کم خوراک او کمه نمي وي هغه ترې نه خوري، کم ته چې نیکټر ویلی شي. او دا خوراک چې خوړلی دی دا د مچۍ معدې ته لاړ شي په هغې کې د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. او بیا دا مچۍ خپلې چتې ته راشي او خوراک چې د ونو بوټو نه کړی دی کم ته چې نیکټر ویلی شي نو دا خوراک را واپس کړي او دویمه مچۍ ته یې په خوله کې ورکړي او دویمه مچۍ هم دا خوراک خپلې معدې ته بوځي او د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. بیا دا دویمه مچۍ هم دغه خوراک را واپس کی او دریمه مچۍ ته په خوله کې ورکړي او دریمه مچۍ هم دا خوراک خپلې معدې ته بوځي او په هغې کې هم د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. بیا دا دریمه مچۍ دا خوراک په خپله چتې کې واچوي چې د هغې نه ګبین جوړ شي. د ګبین والا مچۍ ګبین څنګه جوړوي؟ کله چې مچۍ ونو بوټو ته لاړه شي په هغې کې کم خوراک او کمه نمي وي هغه ترې نه خوري، کم ته چې نیکټر ویلی شي. او دا خوراک چې خوړلی دی دا د مچۍ معدې ته لاړ شي په هغې کې د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. او بیا دا مچۍ خپلې چتې ته راشي او خوراک چې د ونو بوټو نه کړی دی کم ته چې نیکټر ویلی شي نو دا خوراک را واپس کړي او دویمه مچۍ ته یې په خوله کې ورکړي او دویمه مچۍ هم دا خوراک خپلې معدې ته بوځي او د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. بیا دا دویمه مچۍ هم دغه خوراک را واپس کړي او دریمه مچۍ ته یې په خوله کې ورکړي او دریمه مچۍ هم دا خوراک خپلې معدې ته بوځي او په هغې کې هم د انزایم په ذریعه باندې ماتېدل شروع شي. بیا دا دریمه مچۍ دا خوراک په خپله چتې کې واچوي چې د هغې نه ګبین جوړ شي. نو که چېرې دا انفارمیشن انټرسټینګ وي د خپل فرینډ سره شیر کړئ ځکه چې دغه شان انټرسټینګ انفارمیشن موږ ستاسو دپاره راوړو. شکریه، الله حافظ.